د خوشحال سادات د ګوښه کېدو راز ښکاره شو. نصرت رحیمي څنګه او کوم حقیقتونه ښکاره کړل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د کورنیو چارو پخوانی ستر امنیتي معین خوشحال سادات چې کله له دندې ګوښه شو نو د لرې کېدو په اړه یې بېلابېلې تبصرې وشوې او له لومړي سره داسې شک موجود و چې د دغه زړور جنرال په لرې کولو کې یو شمېر کړی لاس لري. تازه د کورنیو چارو پخواني ویان نصرت رحیمي ویلي چې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندراوي نوموړی په مرګ واخلی. هغه په دې تړاو کړي پوسټ کې د خوشحال سادات د لرې کېدو راز هم ښکاره کړی. نصرت رحیمي وایي کله چې له دندې ګوښه شوم او له وزارت څخه راوتلم د کورنیو چارو سرپرست مسعود اندراوي راته وویل چې پام کوه څه ونه لیکې. خوشحال سادات هم له ما سره ځان وواهه خو اوس ګوره چې پر کور ناست دی او څوک یې نوم هم نه اخلي. دغه راز نصرت رحیمي په خپله لیکنه کې وایي د ژوند حلقه پرې تنګه شوې. له طالب داعش او نورو ترهګرو ډلو ورهاخوا د کورنیو چارو د وزیر له لوري هم په مرګ واخل کیږي. هغه وایي موده مخکې په کورنیو چارو وزارت کې د ګمارنو یو لیست ټولنیزو شبکو ته راووت. وزیر هغه پر ما کړ او راته یې وویل چې خبر شوم دا لیست تا رسنیو ته ویستلی ویې ګواښلم او ډول ډول فشارونه یې راباندې راوستل. دوی وایي خدای زده چې هغه لیست به چا خپور کړی وي خو له هغې ورځې راهیسې چې هر څوک هر څه د وزیر په ذوب او ناکارویو لیکي ګوتڅنډنه یې ماته کیږي. په هر حال هغه لیست چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و د کورنیو چارو وزارت اړوند ګمارنو کې و چې د 50 ریاستونو له رئیسانو څخه 40 تاجکان و او ټول له یوه قوم څخه ګمارل شوي و چې دې موضوع بیا د مسعود اندراوي په وړاندې ځینې غبرګونونه راوپارول. په هر حال نصرت الله رحیمي ځوان کادر دی په خپله دنده کې نهایت مخلص او بریالی و. داسې ځوانان د دې پر ځای چې وګواښل شي او په کور کېنول شي ښه به دا وي چې تقدیر شي او دنده ورته ورکړل شي او له وړتیاوو یې ګټه واخیستل شي او د خوشحال سادات په څېر زړور او وطن دوسته جنرال چې د یو متعصب شخص له خوا له دندې لرې کیږي واقعا خواشینونکې ده او یو خورا خراب تصویر وړاندې کوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په یو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.